امام مالک رحم الله نه امام قرطبي رحم الله د دلال معنا نقل کړی دا الله بالشطرنج والنرشیر دا پخوانه یو دوه لوبي دا ایرانیانو د فارسیانو راويستي دا غي شکل صورت زمون په دي عجمو کې موجود دي دام عجمی لوبي نو نرشیر دا لوبه دا ګیټه چې مونږ ولو د لډو د پاره نو داسې یو ګیټه ووا غالبا دا د نن سبا کم د لډو یا د ډیس کیم ګیټه کنه ګیټه پکې ها نو دا د ډیس په شکل کې وا ولډو کې همغه داخلك د لډغولي دانولي بیا سره ابوتکی ګرځي نو د ابوتکی به سره نو او صرف نو غالبا دا د ډیس دا نشیر زمون په پښتنو کې دا نرشیر دا د ډیس او د لډو دا شکل صورتو او یو شطرنج نو شطرنج د مونږه دا لډو کوه کی با ګټه نه وا لکه مونږه په ساده ژبه کې زمونږه ساده شکل د زمری ورته مونږ وایو کنه اګټه وی یو بل نو دغه شطرنج ویل امام مالک سے فرمایي چې دا هم دولار کې داخل دي دا څه دي دولار کې داخل دي ښا نو دی وجه نه په دې باندې امام قرطبي رحم الله تاسو ګوګل کې نرشیر یا شطرنج سرچ کې نو شکل بدل تروزی نو نرشیر چې سرچ کې نو تاسو به دا ګیټار او باسي شکل صورت جدید شکل صورت او شطرنج هغه د لډو غونته بوت کې دی خو هغه سره دا دانه نوي نو مرسته د غزمره وغیرہ دي نو په دې کې علماء کرام اقوال اغه نقل کړي چې په دې باندې ک جواری کیږي او کنه کیږي امام قرطبي رحم الله دې ته ترجیح ورکړي چې دا حرام دي څه شي دي حرام زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مسلک هم دا دی چې دا مکروه او ناجایز دي ځکه احادیث په دې باب کې راغلي دي نبی علیہ السلام فرمای من لعب بالنشیر فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه کوم انسان چې په دغه جدید شکل کې ترجمه وځو کما لډو زمره ډیس وغیرہ ذالکا هغه کریم بوډي دا ټول په دې کې راځي په دې کې چې چالو بيو کې نبی له سلام فرمای دا داسې مثال دی لکه د خنزیر په غوخه او د خنزیر په مردار ویني کې لاسونه ولړل بل حدیث پاک کې راځي نبی له سلام فرمای من لائم بالنرد فقد عصى الله ورسوله چا چې په دغه لډو باندې لوبیو کې نبی له سلام فرمای دا الله او رسول الله نافرمانی وکا بل حدیث کې راځي چا چې په نرشیر باندې لوبیو کې او په دغه ډیس باندې یا په لډو باندې دا ټول شکلونه پکې داخل دي د دې په حکم کې نبی علیہ السلام فرمایو دینه بعد دې بیا پاسي منس کيو نو دې داسې دې لکه الټو باندې او باقو باندې شو دسو کو بیا منس کيو نو لہذا دغه فضولیات او نبزان او ساتي اوس خو اغه نه بل جدید شکل را اگر چې دغه باقی دي کله کله ډو سمشتا زمره او سمشتا ډیس او سمشتا کریم بوډي او سمشتا بیار پسا ګیرونو والا لوبي خلک به سنټور کې ولاړو والا کار اوس ورپسې موبایل دي ابل زه دکان ته دم نو دی ګوته مچولي تورې پلاشته کې سبینو هغه مچو داسي و خدای پاک داسي نو درې سلور په قهر اخته باندې بس په ګنټي داسي برته شدرغه مولا مچو داسي شو نو په دی باندې خلک لیونی شو نو د دې غو څه فائدہ نشته کنه لہذا هر هغه لوبه چې دنیوي او اخروی فائدې ني نو دا بالکل ناجایز ده د دینه بزان ساتي دا پتنګان الزول مړزان جنگول سپی جنگول سپی ساتل چرګان دا ټول لوبي د شریعت نه خلاف دي او د دین نبی رسول الله والسلام او شریعت منع فرمایلی دا امام مالک سے رحم الله فرمایي چې الله یو بالشطرنج والنرد من الضلال دا په شطرنج او په نرد باندې په دې لډو په دې ډیسونو په دې لوبي دام په دې دلال کې داخل دي گمراهی ده الله یې مونږه حفاظت نصیب کړي ټول امت په دې کې لګیا ده دا پبجی دی او دا یو گیم دی دا بل گیم دی او غټ مشران سړي خدای په قهر کړی ښا هغه لکان خبري ده نو د دینه مرګرو ته درخواست دی څوک چې په دې کې مبتلا دي یو د قیمتي وخت ضایع کی او بل دا چې ګناه نو دې په ځای باندې تلاوت وکا ذکر وکا که اسم نشو کولې آرام وکا
صحیح ده د مور او پلار خدمت وکا د ګاونډي خدمت وکا د مسجد او د مدرسې صفایي او خدمت وکا چرته نیک عمل وکا زمونږ استاد د اوقات انتهایی قیمتي دي انتهایی قیمتي دي دا انداسې مزه کوي او مشران دي په خپل کشرانو باندې خیال ساتي د دې ګیمونه میمونه بالکل اوس خو چې ماشوم بلار کلاري نو د 2 کالو ماشوم به لاس کې ورته گیم راوړي ښا آی موبایل ور په ماشوم په دې کلاري نو دا ماشوم چې غټ شنو بیا بس کوي بیا وته کې لیکي بیا ورګله تعویذونه کې کله بدمونه کې خو باغی کار نه کوي بچو لاس کې موبایل مو ور کوي مطلقاً ورکوټه موبایل مو ور کوي هغه مطلب یو نظم یا نعت یا بیان دی ورته به پرې خو ورده کو خیر دې داغه نه خاص سره دي خو دنیوي شیزونه خو لپاره موبایل بالکل خپل اولاد ته مور کوي د دې دومره غلط اثر دی او د دې نتیجه بیا 10 کال بعد 12 کال بعد روزي بیا دا بچي لارې په ایس باندې نه پی علاج باندې نه ورته کلکه خبره کول شي نه نرمه نه په نصیحت کې بیا جاړي لار تم سرګراړي مور تم کور ته په اور کې ولاړي نو د دې شي نزان وساتئ